بسم الله الرحمن الرحیم. زه ابرار خان د بیسیک ساینسز اسوسییشن وایس چیرمن تاسو ته مخاطب یم. د ټولو ناول د میډیا ملګرو ته هرکلی ویم چې دوی ټیم ویست او رالل مونږ ته. نننۍ ورځ چې دا د ګجو خان میډیکل کالج په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. وجه د هغې دا ده چې نن تاسو وینئ چې د ګریډ 19 او د ګریډ 20 پروفیسران د یو نااهله او د یو ګمنډي ډین او اسوسییټ ډین خلاف دلته کې ناست دي. دا ورځ د ده د برکته موږ دلته کې ولیده د ګجو خان میډیکل کالج په تاریخ کې. او د دوی پالیسۍ داسې پالیسۍ دي چې په کالج کې یو یره او یو نفرت د دې یو فضا خوره کړې ده. لومبۍ خبره خو د 9 مۍ کومه واقعه په ټول ملک کې چې یو دهشتګردي خوره شوې وه، د هغې په حواله سره حکومت، صوبایي حکومت او د ډپارټمنټ آف هیلث یو نوټیفیکیشن کړی په 9 تاریخ باندې چې د 10 نه واله تر 15 پورې به ټول پرایویټ او سرکاري کالجونه چې دي به بند وي. ډین صاحب چې دی په دغه ورځو کې چې کم کسان د یو ډپارټمنټ د فورنسیک میډیسن ډپارټمنټ د دې کسانو پسې 15 کسانو پسې ایکسپلینیشن ایشو کړی دی چې بهی تاسو په 10 تاریخ باندې ولې نه راغلي او تاسو یو کس چې دی نو خپل ریلیور ولې نه دی کړی. اوس دلته کې د سوچ خبره دا ده چې حکومت وایي چې مونږ لا اینډ آرډر سچویشن منې کولو دپاره دا کالج بند کړی دی. د سینیر پروفیسرانو پسې سینیر فیکلټي ممبر پسې دا ایکسپلینیشن کوي چې بهی تاسو ولې رانلئ. انټرنلی د میډیا ملګرو ته مې خواست دی چې د دې انویسټیګیشن د یو کې پروفیسر صاحب 15 کسانو په هغې کې یو سینیر موست پروفیسر صاحب زمونږ ایکس پرنسپل دی. دا هغه پرنسپل دی د چا په دور کې چې نن ګجو خان میډیکل کالج ته ګجو خان میډیکل کالج ویلی شي. د پی ایم ډي سي ریکګنیشن دی پرنسپل کړی دی، د سټوډنټ ایکټیویټیز دی پرنسپل کړی دی، د سټوډنټ د ګجو خان په تاریخ کې چې لومبۍ یو میګزین چاپ شوی دی د سټوډنټ هغه دی پرنسپل کړی دی. د ګجو خان میډیکل کالج په تاریخ کې چې کچری یو ریسرچ جرنل په نوم د پاکستان جرنل آف هیلث ساینسز دا جرنل به راوتو ریګولر دی پرنسپل کړی دی. نن هیڅ هم نشته دی، نه د سټوډنټ اکټیویټي شته دی، نه د سټوډنټ میګزین شته دی، نه هغه ریسرچ جرنل شته دی. نو د داسې سینیر کسان چې دي هغوی هم په دې چلونو باندې تنګول شروع کړه. 23 مئی 2023 باندې په اناټمي ډپارټمنټ کې د سټوډنټانو یو سیمینار کې ښودل شوی و، کومه چې یو هیلدي اکټیویټي وه. د دې سیمینار چې کوم ارګنایزرز وو هغوی د مخکې نه ټول ډپارټمنټس ته ویلي چې تاسو به راځئ او دا سیمینار به اټینډ کوئ. دې محترمان چې دي دا 2 کسان دي، د 2 نه سوا نه دي. یو ډین دی، بل اسوسییټ ډین دی. اسوسییټ ډین چې دی هغه د مردان باچا خان میډیکل کالج نه په کرپشن په الزام کې ایسته شوی دی. اسوسییټ پروفیسر ولته کې چې هلته نه وایستی شو نو خدای دې ښه وکړي دې سیسټم سره دی راوستو دلته کې پروفیسر کو او اسوسییټ ډین کو. نو دغه 2 کسان چې دي دا د دې ټول هر څه ذموار دي. کله چې دا سیمینار ډیټ کمیونیکیټ شو او دا ویلی شو چې ټول پروفیسرز چې دي هغه به د سیمینار ته راځي. د دې سیمینار نه پس چې کله سیمینار شروع شو د هغې یعنې د دې نوټیفیکیشن وشو د دې ډیټ، د دې نه پس اسوسییټ ډین یو خپل میټینګ د ایچ او ډیز راوغوښتو او هم په دې ورځ باندې کېښودو. ټول پروفیسرز خو الریډي خبر شوي چې موږ به سیمینار ته ځو. هغوی رالل سیمینار ته، هلته کې چې کومه اکټیویټي وه د دوی هغه پاتې شوه ځکه چې سټوډنټ اکټیویټي لومبۍ ده. په هغې کې 2 پروفیسرانو پسې دوی دوباره چې دی نو دغه وکړو ایکسپلینیشن وکړو چې بهی تاسو دې میټینګ ته ولې رانلی، تاسو به دا سیمینارز پرېښیو، تاسو به دې میټینګ ته راغلي وی. نو دا د دې اسوسییټ ډین یو هغه زبردستي او هغه د کالج نه د اکیډمیک په ځای باندې یو بل څه شی جوړولو طرف ته چې دی نو دی دا یو کوشش کوي. 24 مئی 2023 باندې هیلث ډپارټمنټ یو نوټیفیکیشن وکړو چې بهی بورډ آف گورنرز او د دې سبارډینیټ فارمیشن په کم کې چې د دوی اپوینټ شوي ډینز او اسوسییټ ډین دا راځي، دوی به میجر ډیسیژن نشي اخیستی انکلوډینګ ټرمینیشن. د ټرمینیشن پکې ذکر شوی 15 خبرې لیکلې دي په هغې کې چې دی نو د ټرمینیشن ذکر شوی چې تاسو ټرمینیشن هم د چا نشئ کولی. دې صاحبانو د دې نوټیفیکیشن خلاف ورزي چې دی په 2 ځایونو کې وکړه. یو یې داسې کار وکړو چې په 31 مئی 2023 نوټیفیکیشن ته وګورئ، په 24 مئی شوی دی د ډپارټمنټ آف هیلث د طرف نه. دوی په 31 مئی 2023 باندې
یو نوټیفیکیشن وکړو چې په هغې کې د فارماکالوجي چې کوم هیډ اف ډپارټمنټ و پروفیسر و هغه لرې کو د هغه په ځای باندې یو اسسټنټ پروفیسر جونیئر کس چې دی هغه راوستو هغه پروفیسر کو د دې نه علاوه د فزیالوجي پروفیسر لرې کا او د هغې په ځای یو جونیئر اسسټنټ پروفیسر چې دی هغه هیډ اف ډپارټمنټ کو دا کم کسان چې لرې کړل دا هغه خلک دي چې د دې د کالج د بنیادونه یې دي چې د کالج د پر خپل وینه توی کړی دا چې د کالج د پر خپل خوله توی کړی دا هغه یې with a single stroke of pen چې دینو بس سایت تک او جونیئر کسان چې دا غي زما په خیال چې لا تر اوسه بغاخونه هم نه راختلی هغه یې چې دینو هیډ اف ډپارټمنټس کا بیا د دینه پس په 1 جون 2023 باندې د داسې طریقو کا چې د اناټمی ډپارټمنټ او د بایوکیمستري ډپارټمنټ کم چې د 20 ګریډ پروفیسوران دي دواړه هیډ اف ډپارټمنټ دي هغه پسې بغیر د ثبوت نه بغیر د انویسټیګیشن نه شوکاز جاری کې او دواړو ته په شوکاس کې چې دینو کولو دا لیکلي دي چې تاسو سرویسز چې دی هغه مونږه ټرمینیټ کوو لکه ټرمینیټ به مو کوو ودین 7 ډیز تاسو مونږ له جواب راکې نو دې ځای کې بیا چې دی دا د ګورنمنت د هغه نوټیفیکیشن خلاف ورزي دا وکړه نوټیفیکیشن دلته مونږ سره پروت دی هغه چې هغه ته وی ګورنمنت ته وی چې بای ته بي او جي او ستا کم لاندې چې کم ذیلی خلک دي هغه ټرمینیشن او میجر ډیسیژن نشي کوله دی چې دی نو دی پسې دا شوکاز وکړو چې تاسو دواړه حالانکه د 20 ګریډ پروفیسرز دي او دا هغه ډپارټمنټ دي چې په دې کې پروفیسرز ملاویږي نه د دې نه پس بل چې کومه غټه خبره ده هغه د سیلریز خبره ده تنخواګانې په اډمنسټریشن چې دی هغه بار بار خپل موقف په نیوز کې اخبارونو ته ورکوي چې به د تنخواګانو هیڅ مسله نه ده د تنخواګانو د څو میاشتو نه مسله را روانه ده او غیر معمولی تاخیر او ورسره کټوتی دا روانه ده او عجیبه خبره خدا ده چې 2 کسان دي د یو کور نه راځي پروفیسوران دي خزه خاوند دي په یو ګریډ کې دي ټیک شو جی په یو ځای راځي هغه کې د یو نه چې کم دینو 8000 روپے کټ کیږي د بل نه 50000 کټ کیږي اوس مونږ دا نه وایو چې د دې بل نه د 8000 کټ کی خو لکه مطلب دا د ډیسپیریټي د کم طرفه دا ډیسکریپنسي د کم طرفه راځي دی سم ماشینان لګولي دي هغه ډیر نیغ کوي بایومټریک ماشینان ورته وي خبره دی په هر ځای کې بس دا دوه کوي چې تنخواګانې بالکل ټیک رواني یا تنخواګانو خو ما تاسو ته ووایي چې بند دي اوس هم بند دي او د نن نه چې دی نو پیرامیډکس او ورسره کلاس 4 هغه هم په سټرایک باندې روان شو نو که دی دا خبره کوي چې بای ماشینان لګېدلي دي او دا خلک دغه نه کوي ګوتې نه لګي یا دی راځي نه نو دا اسه خبره ده ابس خبره ده په دې کې انتهایی غټ ډیسکریپنسیز دي داسې خلک شته دي چې هغه لا راغلیم نه دي تنخواګانې غشتي دي نو دا ماشين هغه سړی ولې نه راټینګي داسې کسان دي چې پروفیسورانو هیډ اف ډپارټمنټس په لیکل ورکړي چې بای دا کسان نه راځي د دینه د ایکسپلینیشن طلب شي هغه کسان نن سبا چې دینو د دې د لاسه په اور کې ولاړ دي چې تا زمونږ د خلکو نه ایکسپلینیشن ولیکال کې هغه خلک چې لیدلیم نه تر نه راځي پورې د غي تنخواګانې صحیح روانې دي د غي نه کټوتی کیږي او غي چې دینو ماشینانو تم خوي چې ډیر زبردست ماشینان دي صاحبان چې دي د انتهایی د دروغو او د منافقت نه کار اخلي دوی هیلث ډپارټمنټ ته لیکلي ورک چې بای دا کسان چې دي دا پروموټ کې ځکه چې دلته کې لټول ناستو په هسپتال کې مو دلته کې په کالج کې چې وای زمونږ د پروموشن بس کیږي د لیټر ولیکلو هغه لیټر چې کله د دې خبره لګ ساړه شو داسې یو هفته 13 شو هغه لیټر پسې دوباره لیټر وشو د دینه زما د مرګریم خبر نه دی هغه لیټر هم دلته موږ سره په فایل کې پروت دی هغه لیټر پسې ډین صاحب دوباره لیټر کړی دی چې ما چې دا کوم لومبي لیټر کړی دی دا زه ډرا کوم ځکه چې ما سره ټول سیټونه فل دي ما ته د چا ضرورت نشته دی حالانکه حقیقت دا دی فزیالوجی ډپارټمنټ پیتھولوجی ډپارټمنټ کمیونټي میډیسن میډیکل ایجوکیشن ENT پیډز سایکیټري کارډیالوجي آی ارتوپیډک ګاینی په دې ټولو کې پروفیسور نشته بل کم چې په MTI کې د دې یو 2 3 اگستم دي پاغه کې میجورټي چې د میجورټي د غي PMDC الیجیبিলিټي نشته مطلب دا چې دا په کم پوسټ چې د اگست شوی دي د هغه الیجیبিলিټي نشته ورسره بس د مینې نه چې چاته وي ته پروفیسور نو بس هغه پروفیسور کړی دی چې چاته وي ته اسوسییټ نو ته هغه اسوسییټ کړی نه ریسرچ آرټیکلز کتلی شوی دي نه ایکسپیرینس کتلی شوی دی خو بس خلک چې دی دغه په MTI کې اغوستي دي نو دغه هم پکې یو ایشو ده چې د دوی دی
د پی ایم ډي سي کم الیجیبیلیټي والا سرټیفیکیټ چې دی چې اوس موږ ناست یو موږ ټولو سره شته دی زما په سرټیفیکیټ کې لیکلی دی چې بھائی دا سړی چې دی نو پی ایم ډي سي لیکلی چې دا الیجیبل دی فار پروفیسر صاحب چې دی د 2013 که ها د 16 نه چې دی الیجیبل دی دغسې زمونږ ټول دا ډاکټر صاحب دی پروفیسر صاحب د دوی هم دغه د پروموشن او دغه الیجیبیلیټي دی سره هم شته ټولو سره شته پروموشن یې راته ایسارې کړي بل چې دی اوس مطالبات دي زمونږ نمبر 1 ډېرې خبرې نه دي ډین او اسوسییټ ډین دا دواړه د خپلو عهدو نه مستعفي شي رضاکارانه طور پر او دا دی ونه کې چې د 19-20 ګریډ پروفیسران روډ ته روزي دا د ده نه زمونږ ریکویسټ دی چې دواړه چې دی نو ښه برابر په رضاکارانه طور باندې مستعفي شي دویمه مطالبه زمونږ دا ده چې کوم سیول سروینټس دي د هغوی تنخواګانې دي دوباره ای جي آفس سره شي دا مطالبه چې ده دا د پیرامیډکس هم ده دا مطالبه د کلاس 4 هم ده چې زمونږ تنخواګانې کوم 1 لاین بجټ چې دلته کې MTI ته ورکوي او سبا له ماته وي چې تنخواګانې نشته دی نو تنخواګانې به ولیني چې دوی د یو پوسټ په ځای باندې چې دی نو خلک خوشحالي نو څلور کسان یې پرې اغوښتي په سرجري کې د یو پروفیسر ضرورت دی د په سرجري کې 3 پروفیسران کړل خو کم از کم زمونږ دا تنخواګانې چې دي نو دا د دوباره ای جي ته ووړي چې زمونږ تنخواګانې دلته نشي دا زمونږ د حکومت وخت نه چې دی نو دا مطالبه ده دریم ډیماند دا دی چې د MTI ملازمینو سره چې دا کم غیر انساني رویه کیږي او د هغوی د حقوقو ایکسپلایټیشن کیږي نو دوی سره دی لکه د سیول سروینټس خیر حقوق خو زمونږ هم نشته دی دلته کې MTI کې خو دوی سره دی کم از کم د سړیتوب رویه وکړي شي ایکسپلایټیشن د سټاپ شي او سیول سروینټس پروموشن چې دی د دې د پروموشن د حق نه محرومه پاتې نه کړي شي دا زمونږ مطالباتو دا 3 خبرې په ټاپ باندې زمونږ د ډین او اسوسییټ ډین استفاده که نه ورکوي د هغې نه پس مونږ ټوله صوبه هم ځان سره میلاوو د هغې نه پس مونږ روډونو ته هم روځو د هغې نه پس چې دی مونږ په بوک هړتال باندې هم ځو او د هېڅ قسمه احتجاج نه چې دی په شا کېږو نه